جنرال نبی عظیمی څوک و؟ د له ډاکټر نجیب الله سره څه وکړل او احمد شاه مسعود سره یې اړیکې څه وې؟ جزئیات په همدغه ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. جنرال نبی عظیمی د افغانستان خلق دیموکراتیک ګوند د پرچم اړخ مهم پوځي کس و. دی په پرچم اړخ کې ببرک کارمل او نورو کسانو ته ژمن او تابع و. نوموړي د افغانستان د هغې وخت په اردو کې بېلابېلې دندې ترسره کړي او د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله په حکومت کې د ملي دفاع وزارت مرستیال هم شو. پرچم ډله چې مشري ببرک کارمل کوله له خپلې سیاسي ایډیالوژۍ ور اخوا ډیره په قومي سیاست کې ښکېل وه. د پښتنو پر وړاندې د تعصب او تبعیض ډک سیاسي چلند درلود. په پرچم اړخ کې مجاهدین چې هغه مهال د دوی وسلوال مخالفین و، په قومي بنسټ د پردې تر شا دوستان او ملګري، خو بیا خپل حزبي ملګري یا خلقیان چې ډیری پکې پښتانه و، دوی ورسره د دسیسو او توطیو سیاست پر مخ وړلو. جنرال نبی عظیمی هم یو سرسخت قومي پرچمی و. دی د ډاکټر نجیب الله د حکومت تر وروستیو شیبو پورې په څرګنده د افغانستان د پوځ دننه بوخت و، خو په حقیقت کې هغه مهال د شورا نظار په نوم د احمد شاه مسعود، برهان الدین رباني او عبدالرشید دوستم ګډ ائتلاف چې هم د پښتنو خلقیانو او هم د پښتنو مجاهدینو پر وړاندې جوړ شوی و. جنرال نبی عظیمی هم مهم کس او د افغانستان د ملي پوځ دننه د شورای نظار د غړي په توګه دنده ترسره کوله. هغه مهال چې ډاکټر نجیب الله حکومت پرېښود، نو جنرال نبی عظیمی هغه کس و چې د شورای نظار په امر یې په هوایي ډګر کې بهر ته د ډاکټر نجیب الله د تګ مخه ونیوله. د مجاهدینو په راتګ سره جنرال نبی عظیمی د وخت پوځ ته په یو ویډیو پیغام کې وویل چې د احمد شاه مسعود له کسانو سره چې ده ورته د جهادي پوځ کلمه استعمال کړي یو ځای شي. نوموړي د مجاهدینو د حکومت په راتګ سره په یو پیغام کې چې په دري ژبه یې خپور کړی و ویلي و: د افغانستان د ټول وسلوال پوځ په استازیتوب د اسلامي دولت د جوړېدو مبارکي وایي. د افغانستان د پوځ سرتیري به له جهادي پوځ سره مټ پر مټ دندې ترسره کوي. په دې اساس د افغانستان پوځ ټولو جنرالانو، سرتیرو او کارمندانو ته امر کوم چې د انجینر احمد شاه مسعود په لارښوونه له جهادي پوځ سره یو ځای دندې ترسره کړي. ډیری داسې انځورونه هم خپاره شوي دي چې د افغانستان د پوځ دغه پخوانی جنرال چې په څرګنده د مجاهدینو پر وړاندې جنګېدو د افغانستان پوځي نقشې احمد شاه مسعود ته ښایي او د هغې لارښوونې پرې اخلي. جنرال نبی عظیمی د عبدالرشید دوستم په اسیر سیاسي رول لوبولی چې هم د ډاکټر نجیب الله حکومت او هم د مجاهدینو په حکومت کې دواړه غاړې خوړلي او د افغانستان د هغه مهال ځواکمن وسلوال پوځ د ړنګېدو او چورکېدو له مسؤلینو شمیرل کیږي. نوموړي د اردو او سیاست په نوم یو کتاب هم لیکلی چې تر ډیره یې وړخیز دی. نبی عظیمی تېره ورځ د ازبکستان پلازمینه تاشکند کې د 78 کلونو په عمر د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړ.